د نن ورځې تازه او مهم خبر. مولوي ندیم: د علماو څېړنې روانې دي چې ښځینه زده کړو ته پرېښودل شي او که نه. سلام، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. ښه راغلاست. د نن ورځې مهم خبر ته. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو چارسمبالي وزیر ویلي چې د ښځینه زده کړو په اړه د علماو څېړنې روانې دي او په پایله کې به یې پرېکړه کیږي چې پر مخ یې د منځنیو ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیستل شي او که نه. په داسې حال کې چې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د زده کړو بندیز باندې نږدې 3 او پر لوړو زده کړو محدودیت نږدې 2 کاله تېرېږي. مولوي ندا محمد ندیم وایي چې د نجونو لوړې زده کړې حساسه مسله ده، ډېر اړخونه لري او په هکله یې پرېکړه په څو اونیو یا میاشتو کې نشي کېدی. مولوي ندیم زیاته کړه: دا هم په ډاډ نه شو درته ویلی چې خامخا 100% پر دغه ورځ د تحصیل اجازه ده او که څنګه. د علماو تحقیق جریان لري. که تحقیقاتو کې دا ثابته شوه چې په دې شکل د ښځینه زده کړو جایزې دي، دا باور دی چې بیا به هغه جواز پیدا کوي. خو که تحقیقات دا و چې دا دې معطل وي، دا دې نه وي، نو همداسې معطل به پاتې وي. ښاغلي ندیم دا څرګندونې د طالبانو حکومت د دولتي ادارو د 1 کلونو لاسته راوړنو د تشریح پروګرام پر مهال د خپل وزارت په اړه نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې کړي دي. د سرحد نیوز قدرمن لیدونکو، دا د نن چمتو شوی ویډیو او که چیرې غواړئ نور همداسې تازه او مهم خبرونه ترلاسه کړئ، نو همدا اوس سره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې، ښه وخت.